د حریت رادیو عزتمندو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. قدرمنو اوریدونکو دا د داستاني خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او د خپرونه را سره په مینه. قدرمنو اوریدونکو د شیشه سوري داستان د خپرونو په 9 برخه کې تاسو را سره واوریدل. شیرشاه جګ شو. څو ځلې په لوی تالار کې وی او بلې خواته قدم وواهه. بیا راغی یو خدمتګار ته وویل شجاعت خان راته را پیدا کړه. هغه لږ خم شو ویل په سترګو او بیا له درباره ووت. عزتمند اوریدونکو تاسو په دې برخه کې را سره اورئ. پاچا منشي ته وویل قطب خان ته لیک ولیکه چې د لیک له درسېدو سره له کالپینه د مالوې په لور وخوځېږه. دغه مهال شجاعت خان له یو خدمتګار سره دربار ته ورننوت. ورغی د شیرشاه په مخ کې لږ په ملا خم شو ویل علي حضرته تاسو غوښتی ما ته څه حکم دی؟ شجاعت خانه ته له مغولو سره جګړې ته ډیر ناکرار یې. زه د خپل مشر او قام د سرلوړۍ لپاره له هر چا سره جګړې ته تیار یم. بس دا ارمان دی نور پوره شو. بیا یې زیاته کړه خدای مهربانه دی نور ارمانونه به مو هم خدای تر سره کړي. شجاعت خان د خپل مشر په اشاره ونه پوهېد خو چوپ پاتې شو. منشي لیک بشپړ کړ. ویل علي حضرته ستاسو د اقبال ستوري دی ځلاند وي. لیک بشپړ شو مهرباني وکړه په سترګو. بیا هغه مهر راواخیست او د لیک په تندي یې ولګاو. شیرشاه لیک شجاعت خان ته ونیو. دا واخله د خپل پوځ یو پیاوړی سردار دی له یو شمېر پوځیانو سره ټالپې ته واستوه. هغوی ته حکم وکړه چې له قطب خان سره په ګډه د ډیلی او اګری شاوخوا د همایون په پوځیانو غلچکی بریدونه پیل کړي. شجاعت خان لیک واخیست. ویل همدا اوس به سمدستي واستوم. ستاسو اجازه ده؟ نور ستا اختیار دی. بس ښه زړور کسان واستوه. هسې بې ځایه بیړه مه کوه. جګړه د بیړې کار نه دی. شجاعت خان سلام وکړ او له درباره ووت. تر 3 اونیو زیاته موده تیره شوې وه. شیرشاه د قانوج په لور د کوچ لپاره تیاری نیولی. په دې موده کې د قطب خان له لوري یوازې په لومړیو ورځو کې دغه احوال راغلی و چې د علي حضرت له حکم سره سم د مالوې په لور وخوځېد. شیرشاه د خپلو سردارانو په منځ کې ناست و. د قانوج نقشه یې مخې ته غوړولې وه. د جګړې په باب یې سلا کوله چې یو پیردار ورننوت. تر سلام وروسته یې وویل د قطب خان له لوري استازی راغلی دی. ټول څک شول. شیرشاه زر وویل رایه وله چې موږ د احوال په انتظار یو. پیردار ووت. لږ ځان وروسته بیرته راغی او یو ځوان په پوځي جامه کې خولۍ پر سر زغری اغوستې و ورننوت. هغه خولۍ له سره لرې کړه. ځوان په خولو کې لوند خیشت و او ساه یې سخته سوځېدلې وه. څو شېبې غلی ولاړ و. شیرشاه پرې غږ وکړ صادق خانه وایه څه خبره دې راوړې؟ قطب خان چیرته دی؟ صادق خان د قطب خان خاص ملګری او همزولی و چې له هغه سره به په سفر او جګړو کې یو ځای و. هغه چوپ ولاړ و. شیرشاه ته سترګې نشوی ور اړولی. په زحمت یې له خولې ووتل علي حضرته د الله رضا ده نو. د مالوې مشرانو له موږ سره نامردي وکړه. را سره ملګري نشول. د همایون د ورور شهزاده هندال له پوځیانو سره مخامخ شو. د هغوی شمیر ډیر زیات و. کلا بند شو. تر پایه وجنګېدو. قطب خان تر وروستۍ سلګۍ په میړانه وجنګېد. وروسته هغه شهید شو. په دربار چوپتیا خپره شو. په غوږونو کې د ویر نغمې وکړنګېدې. د شیرشاه په سترګو تیاره راغله. زلمی زوی شهید شوی و. قطب خان د جلال خان په څیره توریالی زوی و. مټی و. د خپګان درنه څپه پرې راغله. تر سترګو یې 2 غټ د اوښکو څاڅکي راتوی شول او په ګڼه ګیره کې ورک شول. خو بیا ځان راقابو کړ. لږ په لوړ غږ یې وویل انا لله و انا الیه راجعون. د خدای مال و. خدای خپل ځان ته وروباله. سردارانو ټولو تسلیت ورته ووایي. شیرشاه هغوی ته امر وکړ سبا ته د قانوج په لور کوچ دی. سبا ته شیرشاه له 50,000 پوځ سره د قانوج په لور وخوځېد. شجاعت خان د بهار او روحتاس د حاکم په توګه پرېښود. له 2 ورځو سفر وروسته شیرشاه له خپل پوځ سره قانوج ته ورسېد.
او هغوی د همایون د 100,000 پوځ مخې ته د ګنگا د سیند په لویدیځه غاړه واړول. د سیند بلې غاړې ته د همایون 100,000 تنه لوی پوځ پړاو اچولی و. دغه مهال د شیرشاه نومیالی سردار خواص خان د چاړکن او بنګال له ماموریته لا نه و راستون شوی. هغه د خواص خان د رارسېدو په انتظار و او غوښتل چې جګړه ټال شي. 3 میاشتې همدغسې دواړه پوځونه یو د بل مخې ته پراته او ترمنځ کوم ټکر نه و راغلی. یو سهار د پوځ په پړاو کې زیری وشول چې له چاړکن نه د عمر په مشرۍ یوه برخه پوځ راورسېد. هغوی خبر راوړ چې مهارت یې له 1000 کسانو سره په سزا رسولی دی او مرکزونه یې وسوځول شول. د شیرشاه په پړاو کې دې زیري د خوښیو وږمې خپرې کړې. پاچا د دې خبر له اورېدو سره د قطب خان دروند غم هیر کړ. د عمر په مشرۍ د راغلي پوځ مخې ته ورووت او هغوی ته تود هرکلی ووایي. د شیرشاه د پاچاهۍ کال په بشپړېدو و. هغه په دې یو کال کې د مهارت ډاکو وژل کېدل تر ټولو ستره کارنامه بلله. دغه بریا یې مفته نه وه ترلاسه کړې. ډېره درنه بیه یې ادا کړې وه. عمر په ډک دربار کې د مهارت د ځپل کېدو او د هغه د ناکردو کیسه وکړه. د عایشې په مظلومانه وژنې د ډیرو درباریانو له سترګو اوښکې تویې شوې. پاچا چې کیسه واورېدله تر ټولو زیات خفه شو. عثمان خپل کسات واخیست خو د هغه دنیا له دې پیښې سره بدله شوه. نور عثمان هغه د ژوند له جذبو سرشاره ځوان نه و چې د ځوانانو ډله به پرې نازېدله. ګوښه به ناست و او له ځان سره به یې خبرې کولې. شیرشاه نور غوښتل چې له همایون سره حساب ختم کړي. خواص خان ته سمدستي په دې مضمون پیغام واستاوه. په بیډه راسه د هند او کابل پاچاهانو ستا لپاره جګړه ټال کړې ده. شیرشاه همایون د خراسان، کابل او ځان د هند پاچا وباله. خواص خان ته دغه لیک داسې مهال ورسید چې د پلامو او پرتګالیانو ګډ پوځ تر تیغ تیر کړی او خپل ماموریت سرته رسولی و. د لیک له رسېدو سره د قنوج په لور وخوځېد. کله چې شیرشاه خبر شو چې خواص خان له بنګال نه راخوځېدلی دی او په څو ورځو کې به قنوج ته راورسېږي، نو خپل سرداران یې مشورې ته راټول کړل. په ګډه سلای همایون شاه ته پیغام واستاوه چې نور د جګړې لپاره تیار شه. خوښه ستا چې تاسو له ګنګا څخه دې لور ته راتېرېږئ او که موږ هغې غاړې ته در واوړو. همایون شاه ته پخوا په څېر په خپل شاهي دربار کې له خپلو سردارانو او ورونو سره ناست و. چې د شیرشاه پیغام ور ورسېد، هغه هم د جګړې په باب فکر کاوه. د خپل توپچي له قومندان چې د رومي خان زوی و پوښتنه وکړه څومره توپونه مو اور ته تیار دي؟ هغه ځواب ورکړ اعلی حضرته، ستاسو حکم ته انتظار یو. موږ په یوه ورځ کې د بوجیپور په ډاګ کې د شیرشاه پوځ د باروتو په لمبو کې تباه کولی شو. پاچا ډېر خوشحاله شو. وی ویل شیرشاه د جګړې پیغام راستولی دی. وایي چې تاسو له ګنګا دې لور ته راتېرېږئ که موږ هغې غاړې ته درشو. اوس تاسو مشوره څه ده؟ د همایون کاکا د مغولو نامتو سردار میرزا ناصر وویل اعلی حضرته، زموږ پوځ په مورچلونو کې ځای پر ځای دی. شاته مو قنوج دی. که جګړه اوږدیږي له هغه ځایه د اړتیا وړ شیانو را رسېدل اسانه دي. تر سیند پورې وتلو دا راته په خیر ده چې د شیرشاه پوځ ته دې لور ته د راتېرېدو پیغام ورکړو. محیط بیگ او یو شمېر نورو سردارانو د میرزا ناصر د خبرې ملاتړ وکړ. خو یو بل سردار هندو بیگ وویل اعلی حضرته، تاسو د هندوستان پاچا او د لوی بابر زوی یاست. زموږ پوځ د شیرشاه تر پوځ 2 چنده زیات دی. زموږ توپخانه تر هغوی 3 چنده پیاوړې ده. په سوونو پیلان او نور وسایل لرو. مغول تر افغانانو په جګړه کې زړور او تکړه دي. دښمن ته له سیند د راتېرېدو پیغام ستاسو له شان سره نه ښایي. باید تاسو تر ګنګا هغه لوري ته ورتېر شئ. د همایون شاه د غیرت رګ وخوځېد. د شیرشاه پیغام راوړونکي ته یې ځواب ورکړ موږ به تر ګنګا هغې غاړې ته درشو، خو شرط مو دا دی چې تاسو د ګنګا د سیند په داسې برخه کې اړولي دي چې له سیند نه د تېرېدلو لاره او ګودر دی. تاسو له ګودر نه خپل پوځیان شاته یوسئ. همدغه غرمه شیرشاه ته د همایون ځوابي پیغام راورسېد. هغه خپل پوځ ته حکم وکړ چې 3 میله شاته له ګودر نه شاته لاړ شئ. همایون شاه ته هم خبر ورکړ چې موږ ګودر پرېښود. همایون د ګنګا په سیند د لوی پله په جوړولو پیل وکړ. د شیرشاه څارونکو هغوی په کار بوخت ولیدل. دواړو اړخونو د جګړې په پلان کار پیل کړ. شیرشاه د پخوا په څېر د خپل پوځي پړاو 4 لورو ته لویه کنده وکیندله. د خټو دیوال تر هغو راتاو کړ
او د کندې شاته توپونه ځای پر ځای کړل. شیرشاه د همایون د پوځ دننه خپل مخبران درلودل. هغه یوه ورځ په یوه لوړه وړال و او د مغولو پوځیان لیدل چې د پله په جوړولو بوخت دي. دغه مهال یو مول وهلی ورنږدې شو. شیرشاه چې هغه ولید له خپلو سردارانو لږ وخېته شو. مول وهلی ورغی، سلام یې وکړ او بیا د پګړۍ شمله له مخه لرې کړه. اقبال د پاچا په مخ کې ولاړ و. شیرشاه په مسکا ورته وویل: اقباله، وایه څه خاص خبر شته؟ هغه ځواب ورکړ: اعلی حضرته، ستاسو اټکل پر ځای و. د میرزا کامران او میرزا هندال اړیکې اوس هم له پاچا سره ښې نه دي. په ښکاره هغوی همایون ته د وفادارۍ لاپې وهي، خو د هغه په خلاف لا هم په پټو دسیسو بوخت دي. شیرشاه مسکی شو. د پښتنو بدمرغي دوی ته ورغله. همدغه اختلاف به د دوی واکمني پای ته رسوي. ښه، ته ورځه خپل کار ته دوام ورکړه، خو پام کوه چې څوک در باندې شکمن نشي. کله چې جګړه پیل شوه بیا ترې راوځه. هغه بیرته شمله تر مخ تاو کړه. هماغسې پټ مخ د ونو په منځ کې له هغه ځایه روان شو. او شیرشاه بیرته خپل ځای ته راستون شو. هیبت خان نیازي ترې وپوښتل: ولا مقامه، د خوښۍ کوم خبر کوي؟ موږ هم پرې خبر کړه. شیرشاه په مسکا ورته وویل: مشره، د خوشحالۍ خبره دا ده چې زموږ قوم تر یو بیرغ لاندې راټول دی. دا د شکر ځای دی. مغول اوس په خپلو کې د تاج او تخت په سیالیو کې سره کې وتلی دي. په ښکاره ټول د همایون تر بیرغ لاندې راټول دي، خو دننه یې پټې لانجې د پخوا په څیر دوام لري. بابر چې په پانیپت کې د ابراهیم لودي په خلاف جګړه پیلوله، یو شمېر پښتانه مشران د بابر شاه تر شا ولاړ وو. ابراهیم لودي په عیاشۍ بوخت و. اوس خبره سرچپه شوې ده. ان شاء الله د بوجیپور ډګر به د مغولو د واکمنۍ د لمر لیدو ګواښ شي. دغه مهال څو تنه سرداران ورسره ولاړ وو. یو سردار حمید خان کاکړ ور په غوږ شو: اعلی حضرته، ښه فرصت په لاس راغلی. مغولي پوځیان په پله جوړولو بوخت دي. که په هغوی د برید حکم وکړي، په لږ وخت کې به په ګونډو شي. د تل لپاره به یې له شره بېغمه شو. نه یاره، دا کار مناسب نه دی. سره له دې چې په جګړه کې چل او دوکه روا ده، خو ژمنه ماتول په کار نه دي. ما همایون ته ژمنه ورکړې چې دې لوري ته راپورې وځئ. اوس موږ د خدای په فضل ښه ځواک لرو. پرېږده چې د جګړې په ډګر زموږ برخلیک معلوم شي چې خدای په چا پاچاهي او واکمني لوروي. د همایون پوځ بشپړ دې غاړې ته راپورې ووت. د 940 هجري کال د محرم په 10 چې د 1540 کال سره برابر دی، دواړه پوځونه یو د بل مخې ته په مورچلونو کې سره پریوتل. همایون خپل پوځ په 5 برخو وویشه. د پوځ د زړه قومنداني په خپل لاس کې و. د مخې پوځ مشر محمد بیگ، د ښي اړخ مشر خپل ورور میرزا هندال او د کیڼ اړخ بل ورور میرزا عسکري وټاکل. د شا برخې لپاره خپل کاکا میرزا ناصر مشر وټاکل. نور نومیالي سرداران د مرستیالانو په توګه له دوی سره وګمارل. شیرشاه خپل پوځ په دې ډول منظم کړ. د مخې پوځ مشر ستر سالار خواص خان وټاکل شو. له هغه سره حاجی خان برني او سرمست خان مرستیال وو. د ښي اړخ پوځ مشر خپل زوی جلال خان او د کیڼ اړخ بل زوی عادل خان ته وسپارل. له دوی سره جلال خان جالو، بهرم جیت او نور سرداران هم وګمارل. د پوځ د زړه برخې مشي په خپل لاس کې واخیسته. له د سره د پښتنو نامتو مشران اعظم همایون، عیسی خان، مسند علي، هیبت خان نیازی، قطب خان او نور هم وو. د جګړې له پیل مخکې شیرشاه خپل پوځي مشران او سرداران راټول کړل. هغوی ته وینا وکړه. وی ویل: زما توریالیو سردارانو او د قوم مشرانو، همدا نن به دا پریکړه کیږي چې د هند د پاچاهۍ حقداران افغانان دي او که مغول. نن به یا مغول له دې هیواده وځي او یا به افغانان له ډیرو کلونو وروسته دغه هیواد پرېږدي او ترې وځي به. ځکه خو نن زموږ هر یو دا دنده ده چې تر وروستۍ سلګۍ د خپل غرور او حیثیت ساتنه وکړو. درنو مشرانو، زه نن دا په زغرده تاسو ته اعلان کوم چې یا به له دې ډګره بریمن وځم او یا به همدلته سر ږدم. نور ستاسو خوښه چې له ما سره د عزت د ژوند لپاره ملګرتیا کوئ او که نه زما ملګرتیا پرېږدئ او د ذلت ژوند غوره کوئ. زه دا یو ډاډ درکوم که تاسو په میړانه ودرېدئ، الله تعالی به مو ساتندوی او مرستندوی وي. خدای به بریا را په برخه کړي. مغول به هیڅ کله هم ستاسو مقابله ونه کولی شي.
الله به مو بریالي او سرلوړي لري. د شیرشاه له وینا وروسته د سردارانو په استازیتوب شجاعت خان جګشوي ویل: علي حضرته، ستاسو سوری د خدای زموږ له سره نه کموي. تر ننه تا موږ ته عزت را کړی، په موږ د احسان کړی دی. نن ورځ ده چې د نیکی بدله به د په نیکي او میړانه در وګرځو. تاسو په خپله پرې ګواه اوسئ چې نن موږ څه کوو. جګړه مغولو پیل کړه. همایون د پوځ په مرکز کې په خپل پیل سپور او د جګړې ننداره یې کوله. د همایون د پوځ د ښي اړخ مشر شاهزاده میرزا هندال د جلال خان په پوځ ډیر ګړندی یرغل پیل کړ. هغوی ډیر په زور کې وو. میرزا عسکري هم خپل پوځ د جلال خان د پوځ په خلاف وخوځاوه. د مغولو د پوځ له بریدونو سره د جلال خان د پوځ په لیکو کې ګډوډي راغله او په شا راغلل. خو په خپل جلال خان او څو تنه ملګري سردار میا ایوب، محمد ککبور او محب علي خان له هغه سره کلک ودرېدل. همایون ته د میرزا هندال د یرغل او د شیرشاه د ښي اړخ د شاتګ زیری ورسید. د همایون له زړه د خپل ورونو په باب شکونه لرې شول. هغه په دې خوښ و چې نن په پریکنده جګړه کې د ورونه ورسره په اخلاص ولاړ دي. خو د هغه دغه خوښي ډیر دوام ونه کړ. ناڅاپه د هغه شاتني پوځیان چې د پاچا کاکا میرزا ناصر مشري کوله د مرکز په لور په شا راغلل. په مرکز کې د پوځیانو د پښې ځای نه و. د هغوی حرکت جام شو. لږ ځنډ وروسته د میرزا هندال او میرزا عسکري پوځیان هم مرکز ته ورټول شول. همایون شاه خپلو سردارانو ته پرله پسې حکم کاوه چې خپل نظم وساتئ. خو سردارانو یې لږ خبره اورېدله. د مغولو درنه توپخانه چې دوی په هغې ډیره تکیه کوله چوپه وه. همایون شاه د رومي خان زوی ته احوال واستاوه چې توپخانه به د څه وخت فعالېږي. ځواب راغی چې له موږ نه د دوست او دښمن لیکې ګډې وډې شوي دي. په دغسې حالت کې توپخانه هیڅ نشي کولی. بل لوري ته شیرخان چې په یو لوړ ځای کې د جګړې وضع څارله، د جلال خان د پوځ له شاتګ سره غوښتل چې د هغوی مرستې ته پخپله ورشي. خو سردار قطب خان لودي ورته وویل: علي حضرته، تاسو باید په مرکز کې پاتې شئ. کله مرکز بل لوري ته لاړ شئ، زموږ په پوځ بې بده اغیزه پریوزي. هغوی به فکر کوي چې تاسو ماته وخوړه. تاسو بیغمه اوسئ. شاهزاده جلال خان داسې میړنه دی چې میدان خوشي کړي. شیرشاه د هغه سلا ومنله او په خپل ځای پاتې شو. او جلال خان هم تر پای خپل مورچل وساته تر دې چې د جګړې نقشه بدله شوه. دغه مهال خواص خان له خپل پوځ سره د مغولو په مخکینی پوځ ګړندی برید پیل کړ او په لږ وخت کې د محمد پوځونه له سختې ماتې سره مخ کړل. هغوی چې په شا لاړل په مرکز نور هم فشار زیات شو. میرزا هندال د شیرشاه د پوځ په مرکز یرغل وکړ، خو شیرشاه په ډیر تدبیر د هغوی دغه برید مات کړ او د مغولو زیات مړي د جګړې په ډګر پاتې شول. دغه مهال د شیرشاه د کیڼ اړخ پوځ د همایون په مرکزی برخه یرغل وکړ او د هغوی تر مورچلونو او دیوالونو ور واوښتل. د دې سره د جلال خان دوی په اړخ د مغولي پوځ فشار راکم شو او هغوی هم د مغولو د پوځ په مرکز ځوابي یرغل وکړ. له دریو اړخونو د مغولو د پوځ مرکز تر بریدونو لاندې راغی. د همایون بخت چپه شوی و. د هغوی توپخانه چې په مرکز کې د کندو تر شا ځای پر ځای و او دوی په هغې ډیر نازېدل، اوس بشپړ له کاره لوېدلې وه. د جګړې نقشه بدله شوې وه. د هغوی توپخانه د خپلو پوځیانو په منځ کې ایساره پاتې شوه. کرار دواړه پوځونه سره ګډ شول. لاس په لاس سخته جګړه ونښته. تورې او نیزې په وینو سرې شوې او په زرګونو ځوانان د جګړې په ډګر په وینو کې راولمبېدل. د شیرشاه دواړو زامنو هیبت خان نیازي، جلال خان جالو او خواص خان په دواړو لاسونو تورې وهلې او د مغولو د پوځ په لیکو ورننوتل. هغوی داسې میړانه وښودله چې تاریخ به یې لږ ساری لري. د جګړې په بهیر کې هغه مهال د جلال خان په پوځ د میرزا هندال پوځ یرغل راوړ. د افغاني پوځ په لیکو کې ګډوډي راغله. جلال خان په خپلو پوځیانو چیغه وکړه چې خپل نظم وساتئ. دغه مهال یو ځوان چې توره پګړۍ په سر وه او مخ په شمله کې پټ کړی و د افغان پوځ له منځه د مغولو په پوځ ورننوت. هغه په یو سپین آس سپور او دواړو لورو ته یې توره وهله. جلال خان هک پک شو. ویې پوښتل دغه ځوان څوک و چې د مغولو په لیکو داسې زړور ورننوت. شاوخوا ملګرو یې هم نه پیژانده. یو ځل یې پام شو چې سپین آس خو د محمد خان و. چیغه یې کړه: صادق خانه، محمد خان چیرته دی؟ چا ځواب ورنه کړ. لږ ځنډ وروسته سپین آس له سپاره سره د مغولو د پوځ له منځه بیرته راووت. جلال خان خپل د څنګ یو تن ته وویل: صادق خانه، هغه ته ووایه چې بیا داسې کار ونه کړي. خو په څو شیبو کې د سپین آس خاوند بیا د مغولو د پوځ په لیکو ورننوت. د جودپور په ډګر د مرګونو نڅا پیل شوې وه. تیغونه چلیدل او د ځوانانو کریکې ریبلې.
ځوانۍ له ارمانونو سره په خاورو کې راولوېدې. د جلال خان د زیاتو پوځیانو پښې وښویېدلې او شاته لاړل، خو هغه له خپلو یو شمېر یارانو سره د غره په څیر ولاړ و. څو شېبې وروسته سپین آس د مغولو د پوځ له لیکو بیا راښکاره شو، خو دا ځل یې سپور پر شانه و. جلال خان چې شاتوری آس یوازې ولید، ساه یې خولې ته راغله. په سترګو یې تیاره خپره شوه، اوږده ساه یې واخیسته، له خفګان په ډکه لهجه یې وویل: سپین آس یوازې راغی، لکه چې خاوند یې سر وخوړ. بیا یې وینې په جوش راغلې، خپلو یارانو ته یې په لوړ غږ وویل: دښمن درنه په روغو پښو لاړ نه شي. توره یې راوښکله او د مغولو د پوځ په لیکو ورننوت. ملګرو یې هم د سترګو په رپ کې تورې او نیزې د دښمن په ټټرونو ورخښې کړې. جګړې نور هم زور واخیست، د مغولو پښې ټینګې نه شوې. چې د جګړې نقشه بدله شوه، د همایون پوځونه په شا لاړل. جلال خان او ملګري یې د سپین آس د تورې پګړۍ خاوند سپاره په لټه کې شول. وړاندې هغه ځای ته ورغلل چې لږ پخوا د مغولو پوځیانو کتارونه پکې ولاړو. هلته میدان له مړو او ټپیانو ډک، زګروي اوچت و، سلګیو چاپریال سخت غمجن کړی و. د څو تنو مغلي پوځیانو ترڅنګ د تورې پګړۍ خاوند هم پروت، چې پګړۍ ول ول په غاړه کې پرته وه. سر یې ولوري ته ځوړند و او تورې څڼې په مخ ور پرتې وې. جلال خان له آس نه پلی شو، د ځوان له مخ نه یې څڼې لرې کړې، خپل تنده یې په څپېړه وواهه. واخ، اندېښنه مې رښتیا شوه، دا خو محمد خان دی. تیر شوې میاشتې او کلونه یې سترګو ته ودرېدل. محمد خان د ده همزولی او ډېر نږدې انډیوال و. هغه د خپل پلار په ځای له ده سره په پوځ کې و او تل به ورسره یو ځای ګرځېده. جلال خان پرې ورټیټ شو، په تندي یې ښکل کړ، په غريو نیولې لهجه یې وویل: نازوانه، زه دې یوازې پرېښودم. هغه د شیرشاه د ماشومتوب د ډېر خواږه یار شجاعت خان زلمی زوی و. د پلرونو انډیوالي او وفا زامنو ته غځېدلې وه. جلال خان د هغه سر راپورته کړ او په خپل زنګون یې کېښود. محمد خان څو د تورو او نیزو ګزارونه خوړلي ول، ټټر او بدن یې په وینو کې ډوب و. سترګې یې غړېدلې، اروا یې د اسمانونو په لور تللې وه. د یې لاس په سترګو راتېر کړ او له لیمو یې د اوښکو باران پیل شو. ښه شېبه یې وژړل، بیا یې لاس په دعا اوچت کړ: خدایه، جنت یې نصیب کړي. په ما زړه راوچت شو، په آس یې بیا پښه واړوله. د مغولو په پوځ ماته ګډه شوې وه. جلال خان بیا تورې ته لاس کړ او دواړو لورو ته د مغولو د پوځ په سرونو لو ګډ کړ. دومره توره یې ووهله چې لاس یې نور نشو خوځولی. د جګړې په ډګر د مغولو د ماتې او د شیرشاه د بریا نغارې وغږېدې، خو جلال د خپل ملګري په ویر ډوب و. د بریا له خوښۍ بې برخې و. بیرته راوګرځېد، د مړو له منځه د محمد خان جنازه راپورته کړه. لږ وړاندې یوې ټیټې غونډۍ ته یې یوړه. دلته یې د هغه لپاره قبر وکینده. جنازې وشوې او قبرونه کتار شول. د همایون پوځ سره له دې چې تر دوی 2 چنده زیات وو، خو په زرګونو پوځیان یې د جګړې په ډګر ووژل شول. نور یې د تېښته لاره ونیوله. پخپله همایون تر پایه د جګړې په ډګر ټینګ ولاړ و او خپلو سردارانو ته د جګړې د دوام امرونه کول. هغه په جګړه کې بېسارې مېړانه وښوده، خو د الله پرېکړه بل ډول وه. د مغولو پوځ او زیات سرداران یې له بد حالات سره مخ شول. د هغوی پښې ټینګې نه شوې او لویه ماته پکې ګډه شوه. د ماتې په مهال د مغولو پوځ په ګنګا د نوي جوړ شوي پله په لور مخه کړه. په پله د هغوی بیروبار ډیر شو. د زیات بوج په سبب پل مات شو او په زرګونو پوځیان له اسونو او پیلانو سره سیند ته ولوېدل چې ډېرې د اوبو په څپو کې ډوب شول. همایون په خپل پیل سپور د جګړې له میدانه ووت او بیدو هغه وخت چې په پله تېرېده پل مات شو او له پیل سره دویم ځل د ګنګا څپو ته ورولوېد. دا ځل هغه پیل وساته او له سینده پورې ووت او له تښتېدلو پوځیانو سره ځان په بد حالت اګرې ته ورساو. همایون په اګره کې دغه خبره څو ځله تکرار کړه: زموږ پوځ ته د شیرشاه پوځ نه بلکې غیبي پوځ ماته ورکړه. ما په خپلو سترګو لیدل چې زموږ د سپرو مخه د جګړې له میدان نه اوړېده او د تېښتې لاره به یې نیوله. تر ماښامه جګړه بشپړ پای ته رسېدلې وه. شیرشاه د مغولو په پړاو راوګرځېد، سره له دې چې خدای لویه بریا ور په برخه کړې وه. خو هغه چې د جګړې په ډګر ډېر مړي ولیدل، سخت پرې خواشینی شو. سردارانو یې وروسته بشپړ راپور ورکړ: د جګړې په ډګر تر 15,000 زیات مړي پراته دي. د 10,000 په شاوخوا کې بندیان وو. دا چې د ګنګا په سیند کې څومره پوځیان ډوب شول، د هغو حساب یوازې خدای ته معلوم. شیرشاه ماښام مهال د جګړې په ډګر ولاړ و او خپلو سردارانو ته ویل: ټپیانو ته خواړه او درمل ورکړئ، خو بندي ونه وژل شي.
د مړو جنازې ادا او خاورو ته یې وسپارئ. بیا یې شاوخوا ته وکتل. لږ وارخطا غوندې وپوښتل جلال خان چېرته دی؟ یو تن ورته وویل اعلی حضرته. هغه لږ وړاندې په غونډۍ د خپل انډیوال په قبر ناست دی. کوم انډیوال؟ محمد خان، د شجاعت خان زوی محمد خان. پاچا په بیړه د هغه غونډۍ لور ته ورغی. یو ځای دوه اسونه ولاړو. جلال خان د ډیرو قبرونو په منځ کې تورو خاورو ته ګونډه وهلې وه. پاچا ورغی، په اوږه لاس ورکېښود. هغه سر راپورته کړ. سترګې د وینو د پیالو په څیر تکې سرې وې. شونډې یې رپېدې، خو غږ یې تر خوله نه ښود. شیرشاه لاسونه اوچت کړل. خدایه ستا د رحمت سیوری نصیب کړي. لاسونه یې پر مخ راکش کړل. جلال خان یې تر مټ ونیو، هغه راجګ شو. خپل او د محمد خان سپین آس تر جلب ونیول. په نه زړه له پاچا سره را روان شو. شیرشاه لاړ او اودس یې تازه کړ. د ماښام له لمانځه وروسته د لویې بریا د شکرانې نفل ادا کړل او خدای ته په عاجزۍ لاسونه لپه کړل. الوی خدایا، ستا د مرستې په برکت فرید خان د مغولو د لوی پاچا همایون شاه په خلاف بریالی شو. دا ستا لورینه ده. خدایا ما ته همت راکړه چې د هند په پراخه ځمکه یو عادلانه نظام پلی کړم. په دې جګړه کې د همایون د پوځ تر 200 پورې پیلان، په زرګونو آسونه، ټوله توپخانه له باروتو او ګولیو سره او په سلګونو زرو تورې او نیزې د غنیمت په توګه په لاس ورغلل. له دې سره شیرشاه د هند د پراخ هیواد بشپړ واک ترلاسه کړ. هغه سمدستي څو فرمانونه واستول. د بهار حاکم شجاعت خان ته فرمان واستاوه چې سمدستي د ګوالیار په لور وخوځېږي او زر تر زر په دغه کلا د بریا بیرغ ورپوي. شیرشاه د فرمان وړونکي ته وویل شیرشاه د ګوالیار کلا تر نیولو مخکې د خپل زوی له شهادت نه مخبروي. چې کله کلا فتح شوه، هغه بیا خبر کړي چې د ځوان زوی مرګ ډیر پرې سخت نشي. شجاعت خان ته چې د شیرشاه فرمان ورسید، سمدستي له خپل پوځ سره روان شو او د ګوالیار کلا یې کلا بنده کړه. شیرشاه خپل یو سردار بهرمجید د همایون پر تښتېدلي پوځ پسې واستاوه. یو بل سردار نصیر خان د سنبل د والی په توګه هغه لور ته واستاوه. قدرمنو اوریدونکو، له ملتیا مو مننه کوم. د شیرشاه سوري داستان دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې راتلونکې خپرونې مو زه زبیر په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت کې چارې ولرئ. الله مو مل شه. شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري.